او دا ګورې تاسو وګورئ مولانا رومي په فزیکي لحاظ د افغانستان بچی ولې د فکر د پلوشولې لحاظ د ټولې هستۍ بچی ده ځکه چې دی وایي چې زه مینه کوم غني خان لیونی ګوره ښه ده په خپل ژوند ښه ورځ ونه لیدل خو هغه څه چې هغه چغولي دي نو زه دا وایم چې په هغې کې حتی د یو چونجي نه نیولې د ځمکې د مخې یو شهزاده پورې دا ترانه موجوده ده چې زه مینه درسره کوم نو د کلام سرنوشت دا ده زه تاسو ځوانانو ته دا وایم چې کلام شعر ادب نثر دا پرته له مینې د بل شي مخلوق نشي کېدلی دغه ځای پرېږدئ چې دا ځای د الهي مینې د غیر فیزیکي غږ تاسو ته در القا کا ستاسو ذهن ته هغه څپه در واستوي چې ذهن په کلمو واړی د باندې راسي دغه یې سرنوشت ښه ورځ استاده د چا مینه ساتل په زړه کې ژوند ته ګټور دي د نړۍ د انسانانو د ځان د خدای یا د کوم بل څه ګورئ ستونزه دا ده چې که انسان مینې ته د ذهن له نظره وکتل نو دی څه کوي دی په یوه ځمکني پادشاه ګومان کېږي دی بیا څه وایي د مینې 90% باید ځان ته وساتم 5% باید ژوند شریک ته ورکړم یا څاڅکی باید اولادونو ته ورکړم ډېر محدود که چې پاتې څوک کلي قوم دو ته ورکړم نورو خلکو ته به داسې زه دا وایم چې د ژوند هیڅ برخه که ژوند یو ماڼۍ فکر کوم د دې ماڼۍ یوه خونه هم د مینې په نشتون کې شتوالی نشي پیدا کولی دا له زره په دغه لحاظ ستونزمن برېښي په ذهني لحاظ وایي چې نه محدوده ده زه څه کله کولی شم ګورې زه تا ته ساده لاره درښیم سبا راجګېږې اول دغه د اوس د مرغه غږ شي یو دم ووایي چې دغه د ما د ژوند د زړه اتر د ټول لاړ شي د دې مرغه حواس دې ورسې راوکړه یو شمال لګېږي دا پرده خوځوي یوه نوې وږمه راوړي نوي دغه د اټومونه د هوا راځي ته دا سا راکاږي غواړي چې دغه اتومونه باید له مینې ډک بېرته وځي او نور خلک یې واخلي موږ همزمانه هره شی به هر ځای کولی شو چې له ټولې هستۍ سره مینه دا محدودیت که موږ پوه شئ یو محدودیت شته تاسو یو انسان یاستئ د فیزیکي کار یا د ذهني کار یا د مسلک استعداد لحاظ معین محصول لري دا محصول ته کولی شي خپله ورباندې تغذیه شي کورنۍ دې ورباندې تغذیه شي شاید به نشي کولی ډېر زیات تولیدات شي دا دلته بیا دغه تفاوت باید وشي چې د انسان باید خپل مسؤلیتونو پوله هیره نه کړه د دې مسؤلیتونو پوله دا ده چې دی باید خپله کورنۍ ته ورسي ځان ته ورسي کورنۍ ته ورسي اما دی کولی شي د خپل د آګاهۍ وجود دونه وغوړوي دونه یې ازاد کړه چې ټوله هستي پکې ځای شي ځکه آګاهي یوه ذهني آګاهي ده چې محدوده ده یوه دروني آګاهي ده هغه ځینې ورته خیرات وایي ځینې ورته حکمت وایي دې دا بې پولو ده تاسو کولی شئ همزمانه د ټولې هستۍ یو ژوندی اتوم ووځئ او ضمنا ټوله هستي په تاسو کې واوسي یو د زماني یو استاد وایي هر انسان صغیر کیهان مسعود دران صغیر کیهان یعنی د ټولې هستۍ یو خلاصه ده خو په دې شرط چې
دی دې ته فرصت ورکړه چې زړه یې وګوري او دغه ته رانه وګوري. نو زه دا وایم چې موږ کولی شو په دغه اندازه وده که بله پوښتنه دا وکړو چې آیا مینه همدا ده چې په ادبیاتو کې توصیف شوې ده که نه تر دې ورهاخوا لویه او زیاته شته چې نه ده توصیف شوې؟ ګورې تاسې یو وړاندیز وکړم ما په ګډون شاید ما ډېر څه لوستي دي که نه ما ته کتاب مې لیکلی مینه کارونه دغه مینې کولی شي راځئ چې ساده یې دغه شیبه خپل زړه ته غوږ کېږدو. مینه څه ده؟ مینه ورکړه ده. مینه یعنې د مینې ورکړه. افغانستان ولې د مینې په قحطستان بدل شوی؟ انور وفا وایي چې زه خو والله غټ سړی یم معتبر سړی یم ځوان کتابونه مې ولیدل نو مسعود زدران باید راسې ما احترام ته ما سره باید مینه وکړه نن باید یو ګل ما ته راوړي یا کور ته زه وایم چې کوربدانه باید اماده وي ځان یې ښه جوړ کړی ما ته ګلان راکاندي ما بوټ واخلي اجلې بورس کاندي ما ته تیار بالښت ایښی ما ته سړي اوبه راکړه بس لغه بیا زه هغې سره مهرباني کوم. ماشوم منتظر ده چې اوس به پلار راځي ما به په مینه ګره غېږه کې اخلي. زه منتظر یم چې ماشوم به اوس راځي ما لاس به رامچي. سم ته شاګرد ځي شاګرد منتظر ده چې استاد به وایي چې وایي تا څونه مشکلات لیدلي دي په کوم راغ په مشکلاتو ځان راورسوه او استاد څه وایي زه استاد یم ما زحمتونه ویشتلي اوس شاګرد باید راسي ما ته باید یو عسکري سلام ووهي او ما ته ووایي چې ته خو یې ما پلار ګورئ ټول د انتظار په وضعیت کې شو او مینه په قطعي شکل درته وایم چې قطعا په انتظار نه ترلاسه کېږي. هر هغه څوک چې په دې وضعیت وي چې ورځ به یو سور ګل راځي او ما ته به څوک راکوي زه دې سړي ته وایم چې یا دې ځوان ته وایم چې ممکن ټول عمر یې په دې انتظار لاړ شي. نو څه وکئ تاسو د مینې خزانه یاستئ تاسو ته د مینې ستره سرچینه را روانه ده دا پرېږدئ چې دا وګورئ. کله چې تاسو دا کار وکړئ تاسو د مینې په لمر بدلیږئ تاسو د مینې په سیند بدلیږئ تاسو د مینې په وږمې بدلیږئ بیا به دا خو تاسو ته بېرته راګرځي